سولان تازه او مهم خبرونه ښه راغلاست لیدونکو دې ویډیو ته هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی خبر په پاکستان کې د طالب مشرانو وروستیو ویډیوګانو ته افغان دولت غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو هغو ویډیوګانو ته په غبرګون کې چې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال خپلو ملاتړو ته د خبرو پر مهال پکې لیدل شوي ویلي دي چې په پاکستان کې د هغوی د مشرانو شتون او فعالیت په ښکاره ډول د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کوي. دوهم خبر د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله پرون ماښام په خپل استوګنځي کې د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له مشر الحاج استاد محمد محقق سره کتلي دي. د دوهم پړاو خبرو پیل د ملي پخلاینې عالي شورا مشر تابه کمیټې لومړي کاري غونډې او په هیواد کې په وروستیو سیاسي پرمختګونو خبرې وکړي. دریم خبر امرالله صالح وایي چې افغان دولت به د سولې په خبرو کې د هیواد له هیڅ ارزښت تیر نشي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وایي چې هیواد ته د سرلوړې او باعزته سولې راوستل غواړي. د په خبره چې افغانان د ماتې خلک نه دي او د سولې په برخه کې د افغانانو یووالی تر ټولو مهم او لومړی شرط دی چې موږ تر یوې باعزتې سولې ورسوي. څلورم خبر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ته په اشارې وایي چې د ترهګریزو بریدونو تر شا کسانو سره باید حساب وشي. کابل ښار کې وروستي بریدونه په افغان چارواکو سربیره ناټو او ملګرو ملتونو هم غندلي دي. او اخیری خبر همدا چې ګلبدین حکمتیار وایي که کابل پر 13 امنیتي حوزو وویشل شي او هر حوزه شاوخوا 200 سرتیري ولري نو پلازمینه کې د امنیتي پیښو او هدفي وژنو مخه ونیول شي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.